السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به خیرک روغ به یو د صحت او عافیت په جامو به سمبال یاستئ. زه نوید وحدت یو ځل بیا راغلی یم تاسو ته د یوې نوې علمي او عملي ویډیو سره. په دې ویډیو کې به موږ درې ډوله طبقې یا احجار وپېژنو چې په لومړي سر کې به موږ د اوسپنې منرالونه وپېژنو چې څرنګه منځته راځي او کوم منرالونه دي او څنګه یې پېژندلی شو. همدارنګه یو ډایک یا مګماتیکي انټروزیفي ډبرې او همدارنګه کلسیتي احجار. دغه تور رنګه ډبرې چې دي دغه د اوسپنې احجار دي. دغه ډبرې مګنیتیت، هیماتیت او جیوتیت دي. ولې موږ وایو دا د اوسپنې منرالونه دي؟ ځکه چې دا رنګ یې تور دی. همدارنګه دغه ډبرې چې دي د نورو ډبرو په پرتله درنې دي، وزن لري او همدارنګه دا سطحه چې کوم تاسو دغلته زنګي سطحه وینئ نسواري د دې نه یې پېژندلی شو. او بله د پېژندلو نښه یې ماتېدونکی بلاکي جوړښت دی. اکثره وخت چې تاسو کله د اوسپنې ساحاتو ته لاړ شئ بلاک احجار پراته وي، بېله بېله ډبره پرته وي. دغه نور احجار چې تاسو ګورئ ټول یو نښتي غر په شانتې دي. دغه اخوا ساحات هم چې تاسو ګورئ او دلته چې تاسو وګورئ دا د اوسپنې ډبرې ټول د بلاک واړه بلاک په شکل باندې دي. همدارنګه دغه ډایک شکل چې تاسو ګورئ انټروسیف باډي دی ولې ډایک ده؟ ځکه چې عمودي ده یا عمودي شکل ته نږدې شکل دی او له شاوخوا ډبرو څخه جلا یا دا خپله د انټروسیفي احجارو سره تماس لري. دغه سوري چې تاسو وینئ دا د ګازو ببل، همدارنګه ویلکانیک انټروسیف اکټیویټي او پورفیریټک ټکسچر دی. دا سوري هغه وخت منځته راځي کله چې مګما د ځمکې سر ته راوخیږي او دغه احجار چې کله کرسټال شي په دغه کې چې کوم ګازونه وي هغه د هوا په واسطه باندې خارجېږي د دې څخه او په دې تیږو کې سوري منځته راځي. دغه طبقه چې تاسو وینئ سپین رنګ کې طبقه ده، تاسو ته بیله معلومیږي چې دا طبقه د دې ډایک څخه لاندې ده. ولې؟ دا کلسیتي طبقه ده او دا د هایدروترمل محلولونو له وجې دا رامنځته شوې ده. د دې طبقې پېژندوالي کې موږ سره تیزاب ډېره مرسته کوي ځکه چې کلسیتي طبقې سره تیزاب تعامل کوي، عکس العمل یې ښیي. او دغه ډایک طبقه چې ده د دغې د پاسه منځته راغلې ده، دغه د اوسپنې احجار هم دي. نو موږ ویلی شو چې دلته تکتونیکي حرکتونه په منظم شکل منځته راغلي. دغه تاسو ګورئ سرپنټینایټ ډبرې دي چې د الټرامافیک ډبرو د بدلون په نتیجه کې جوړې شوي دي. اکثره وخت د تکتونیکي کمپلیکس برخه جوړیږي. همدارنګه موږ دلته یو داسې جیولوژیکي سیستم تشریح کړو چې مګمایي انټروژن، همدارنګه هایدروترمل وین او اوسپنیز منرالایزیشن ټول یو ځای شتون لري. دا ډول ساحې اکثره اقتصادي اهمیت لري او د راتلونکي اکتشافي کارونو لپاره ډېر ارزښتناک دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.